تراب صاحب وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. ټول پښتانه په ودرېدل، حتی هغه خلک چې هغه د اشعار یا شعر شاعري سره بیخي علاقه نه درلودله، خو ولې د الله داسې استعداد ورکړو چې هغه خلک هم د مینوالو هغه هم پرې ودرېدل. د افغانستان خلک حتی چې د نړۍ په کونج کې کاغه سیاستمدار او کاغه دهقان او کاغه محصل هر څوک چې و، خو چې د تراب صاحب شعر چا یو ځل اورېدلی و هغې پرې ودرېدل، واقعا د زړه نه پرې ودرېدل. زه خپل ځان درته ښیم، د خپل یو شعر کې ویلي و که نه، د تراب صاحب د مرګ وصیت یو څو کړی، زه درته وایم ویډیو به درته دلته په سکرین کې در سره شریکه به سره وګورو. وایي د تراب د مرګ وصیت په غور واورئ، د دې کلي او ښاریو پوښتنه وکړه، دا ټک د سیند پر غاړه ولاړ شه، د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه، په قرار مې ویسه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه، جنازه مې ملکن په سکو کېږده، د مومندو باجوړو پوښتنه وکړه، په مزه مې کوز کا اشنغر ته، په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه، زه خلیل او داودزي په ما خبر کا، د ادم او د درخو پوښتنه وکړه، پېښور دره کوهاټ در نه هېر نشي، د هنګو د داو پوښتنه وکړه، ښه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه، ښه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه، د میرلي او د ورشو پوښتنه وکړه، چې د بنو مازیګر در نه هېر نشي، د وزیرو بنوڅو پوښتنه وکړه، چې د کویټې او چمن په لاره لاړ شي، د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه، بیا په بیړه راشه کور مې خور ته، د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه. الله دې وبخه تراب صاحب، ته باور په خدای وکړئ چې عجیبه انسان و، عجیبه ذهن الله درته ورکړی و. په دغه عمر کې حتی ځینې دوستان چې د سره ناسته پاسته لري هغې قیسې کوي، سړی حق حیران پاتې شي. پوهېږې د خوږیاڼو او اوسېده په خوست کې څه یې کول، هلته اهنګري یې کوله، د غټو موټرو لپاره یې د اهنګري کوله. نو دا داسې استعداد نه ډک انسان، تاسو به ډېر شاعران لیدلي که نه، نو دته الله تعالی څه عجیبه هغه ذهانت ورکړی و، عجیبه ذکاوت الله تعالی ورکړی و. د شعر په ژبه باندې دغه صفت نشته چې موږ تاسو سره بیان کړو. دوستانو، هدف مې د تراب صاحب لپاره دې ویډیو څخه دا دی چې زه یو پیغام تاسو ته درکړم. زه خپل ځان ته هم دا کله ځان سره دا هم فکر وکړم. هغه یو بیت هم دی که نه، عالمه یو تر بل زاریږئ، ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې شونه. تراب صاحب نه مخکې د کوزي پښتونخوا هغه مولانا صاحب خانزیب، هغه نه مخکې قاري صاحب ارمان، هغه نه مخکې ګیلمن دا یو کالي پوره کېږي نه، دا هغه شخصیتونه چې ټول پرې ودرېدل، که د دوی د نظریې مخالف هم و پرې ودرېدل. انسانان دي، عاطفه لري، هغه مینه او محبت، هغه نظر اختلاف په خپل ځای. ولې د یو انسان په مرګ باندې فکر نه کوم چې څوک خوشحاله، څومره ظالم څومره غټ زړم چې ولري چې هغه سره د نظر اختلاف ولري، په مرګ به خوشحالېږي نه. تاسو پوهېږئ د تراب صاحب د زوی مې هغه یو وړوکی زوی د هغه ویډیو مو کتله، قسم بالله دومره خفه شوی یم زه چې سهار نه خبر شویم، احساس کوم چې خپل د کورنۍ یو غړی مې د لاسه ورکړی. تراب صاحب د ټولو خلکو په زړونو کې ځای درلوده. هدف مې دا دی چې هرک روغ انسان به وي. تراب صاحب مریضي چا نه ولیدلی، همدارنګه هغې نه مخکې مولانا خانزیب د ګیلمان وګوره، همدې قاري صاحب خو دا قاري صاحب خو مریض و، اوږده بریستیا یې تېره، قاري صاحب ارمان در یادوم، تاسو عکسونه یې ټولې وینئ. په ځوانۍ کې ځي، په دې مرګ باندې اعتبار نشته. داسې نابللی مېلمه دی چې نه دروازه در ټکوي او نه درته مسکال کوي او نه درته میسیج کوي، ډایرکټ در پسې راځي، بس چې وخت دې پوره سو سترګې به دې پټي. خو هغې نه دا ښه ده چې یو بل ازار نه کړو، یو بل ته نظر اختلاف په خپل ځای، سپکې سپورې د هغه فامیل خاندان او پلان و بستان، دې شیان نه به سره تېر شو. همدا اوس دا زما ویډیو چې ګورې، فکر وکړه ذهن ته څه درځي، څومره خلکو سره دې بدیاني، څومره خلکو ته دې پلانونه جوړ کړي چې زه به د هغه ته دا تکلیف رسوم، دا ضرر به رسوم. دا اوس د الله په خاطر باندې معاف کړه، والعافین عن الناس که نه. دا خلک دي، دا د الله سره یو مشخصه لیست دی چې هغه لیست کې سړی ځان شامل کړي، الله تعالی به حساب به کتاب انشاءالله باذن الله جنت ته بیایي. نو خپل ژوند به دې په آرام او خوشحالۍ او هوسا کې تېرېږي، او نور چې تا نه تکلیف او ضرر ویني هغې به هم در نه ډاډوي،
او قدر او عزت او احترام به هم په ټولنه کې هم په خپل کور کې هم ملګرو دوستانو کې به زیات وي. نو زه خدا وایم چې راځي چې چا سره هم طرفګنۍ، چا سره مو اختلافات وي، چا سره مو حتی تر دشمنیانو پورې په والله که د یو په مرګ باندې ته خوشحاله ژوند وکړي، ته به یو انسان قتل کړي، ته به ورته قسم مشکلات تکلیفونه ورته پیدا کړي، خو ته به دا احساس کړي چې بیا خوشحاله ژوند ولرې، په ټول عمر کې به خوشحاله ژوند ونه وینې. خپل وجدان ته به ملامت یې، خپل بچو ته خپل بچي ته غېږ کې راخلې چې چا ته دې تکلیف رسولی، ضرر دې رسولی، قتل کړی دی، کله خپل بچي غېږ کې راوخله، بیا دا احساس وکړه چې دغه بچي چې زما څومره ماته ګران دی او دا بچي په ما څومره ناز کوي، همدغه چې دا ما قتل کړی د هغه بچي، همدغه چې ما ورته تکلیف رسولی، ضرر مې ورته رسولی، هغه بچي ما خپل پلار ته هم دومره ضرورت درلوده، پلار یې دې بچیو ته دومره ضرورت درلوده. نو هغې نه بعد شاید ټولنه زموږ او ستاسو هېواد جوړ شي، زموږ او ستاسو وطن جوړ شي. مه کوئ، دربدري مو نوره مه جوړوئ. څوک په یو ملک کې پراته، څوک په بل ملک کې پراته، بس دې ته پلانونه دي چې څنګه د افغانستان بچي بیا قتل کړي، څنګه د افغانستان کې بیا جنګونه شروع کړي، څنګه خپل هغه نظر د اختلاف یا سیاسي اهداف ته رسېدلو باندې د خلکو کورونه ورانول. زما فکر باندې دا نور لازمه نه ده. خپل ژوند به وکړو، خپل هېواد ته کار وکړو، په شریکۍ سره وکړو، یو ځای کې زما سر نه خلاصېږي، ته رامخته شه وروره دا کار به دغسې په مشترک ډول وکړو، یو ځای کې ته نه پوهېږې زه پوهېږم، زه به رامخکې شم، په دغه باندې وطنونه جوړېږي. خلکو وګوره کم سر ته ورسېدل، موږ اوس هم کله په یو لمن کې ځان اچو، کله په بل لمن کې، تر څو پورې څه شی وکړو، وطن کې جنګ شروع شي، وطن کې بربادي بیا راشي، کونډې پیدا شي، یتیمان پیدا شي. دغه اوس دغه د ایران مهاجرتونه دي، پاکستان نه، ایران نه، ګاونډي هېوادونه، تاجکستان نه، همدارنګه اوس ترکیه کې شروع ده. دغه افغانان چې زموږ هلته پراته دي، ولې موږ افغانان د چا نه کم یو؟ ولې موږ استعدادونه نه لرو؟ ولې موږ ذکاوتونه نه لرو؟ موږ کې د کریټیویټي یا د خلاقیت هغه مادي موږ کې نشته دي. داسې ذهنونه لرو، داسې دلته داسې هستیانې لرو چې کار پرې وشي، فکر نه کوم دنیا یې ولري. هغې خواري کې زحمت وباسي، یو سړی په څپېړه هم ورته وایي، یو سړی څوک هم په یو چا ورکړي ورته یې ساري، کیدای شي ځان سره وي دا نه پوهېږي، کیدای شي مشکل تکلیف لري. دغه خاصیتونه که من کې پیدا شل، هېواد مو جوړېږي. الله دې من کې پیدا کړي. دغه د بخښنې چې کومه ماده د الله تعالی دې اول ما کې پیدا کړي، بیا په هر افغان کې پیدا کړي. چې کله هم موږ او تاسو کې د بخښنې ماده پیدا شوه، نو په دې پوه شو چې وطن مو، کورنۍ مو جوړېږي، کلی مو جوړېږي، ولسوالۍ مو جوړېږي، ولایت مو جوړېږي، ټول افغانستان مو جوړېږي. الله دې موږ او تاسو وطن جوړ کړي، تر څو پورې هر هېواد چې سترګې رابرګې کړي، موږ کې وس نه یو، په خوله یو څه وایي، بیا عملي میدان کې څه نه وي. اوس ایران دی، په د ورځې زرهاو ځوانان زموږ او ستاسو په زور دې خواته راشړي چې هغه سره بوټان نه وي، هغه سره جامې نه وي، حتی د کار په جامو کې راشړي، ټاپې خو پې بلۍ لګي چې دا د پلانکي جاسوس دا د بستانکي جاسوس. ولې اخر تر کله موږ رالوی شو، واړه غټان ځوانان شو، اوس دا د تنزل حالت کې یو، نو تر څو به راځي چې آینده دې هېواد لپاره کار وکړو، دا په ځان باندې فرض وبولو، تر څو پورې خپل هېواد خپله جوړ کړو. په هره برخه کې چې څوک پوهېږي یا د هغه مسؤلیت باید په اخلاص باندې کار وکړي. همدارنګه تربګنۍ، دشمنۍ او ضد او کینې او یو بل ته کندې ویستل، دا هر څه صفا کړو. هغې نه بعد به انشاءالله هر څه به سم وي. الله مو خوشحال لره. د تراب صاحب ته دې الله تعالی دا اوږد سفر اسانه کړي او دا دې الله تعالی زموږ او ستاسو آخري غم کړي. ځینې داسې هستۍ وي چې هغه لاړ شي، ټول وطن پرې لړزېږي. لکه دا الله دې زموږ او ستاسو هستۍ، الله تعالی دې زموږ او ستاسو لوړ شخصیتونه، علما دي که فرهنګیان دي که زموږ او ستاسو والدین دي، ټولو په عمرونو کې د الله برکت واچوي. ډېره مننه. السلام علیکم. ویډیو خو دې وکتله، نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم. خوشخبري دا د خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هېوادونو کې اوسېږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس، همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي، نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې، امریکا کې، استرالیا کې، په کاناډا کې، نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې. که ته څومره کوشش وکړې، نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې. اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخته وي. نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو
نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی. او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست یې دی راځي د ده هغه آداب دی چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره نو چې هغه نور یې وویني متاثره کېږي به. که نه دا اوس بسم الله که په دغه وټساپ قوم سره اړیکه کې شه قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې په ډېر زحمت په ډېرو خواریو الحمدلله په لسهاوو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ هغې سره هم اړیکه کې شئ تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي بلکې صفت نه څه چې حقایق یې در سره به شریک کړي. همدا اوس بسم الله کا د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصې او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای موږ له شرمنده نه یې موږ خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخ ته ځي. السلام علیکم.